بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو هیوادوالو، د روژې مبارکه میاشت ده، رمضان دی او دا داسې یو بېوزله فقیره کورنۍ ده. دا بابا او دا نیا په دې یو جونګړه کې ژوند کوي. دا کوټه چې ورته هر چا ورکړې، الله تعالی دې ورته اجرونه ورکړي، ځکه دی په د شنه اسمان لاندې ژوند کولو. او دا د دې د کوټې دا ژوند دی، دا حل دی، تاسې وګورئ. او د لرګي دي، دغه د دې د کوټې حل دی. یعنې په دې کور کې دغه کوټه کې یو دا بابا یو دا نیا اوسیږي. موږ تاسو به هم سپینګیري لرو، موږ تاسو به هم باباګان لرو، نیا به لرو، د هغې به قدرونه کوو، ځکه اجر الله تعالی سره دی. دغه راتلونکي په موږ او تاسو هم ده، دغه حال چې په دی دی. راځئ چې د دې غریبو، د مسکینانو، د فقیرانو لاسنیوی وکړو او د روژې مبارکه میاشت ته د داسې بېوزلو کورنیو سره کومک وکړو، د داسې فقیرې کورنۍ سره کومک وکړو. بابا به خپل مشکلات د ژوند تاسو ته وایي چې دا څه مشکل لري، د ژوند څه مشکل لري، هغه د دې سختې تنګې به تاسو ته وایي چې څومره سختې تنګې لري دا بابا. مونږ ته خدای پاک درې جنکۍ راکړي وو، هم ما پیسې ورباندې نه ده اخیستې دي او په غذا د الله سره مې ورکړې ده او خپله چې دی زوی نه لرو. تکلیفونه را باندې ډېر تېرېږي، بیماریګانې ډېر تېرېږي، تر دې اندازه پورې چې زه به د شپې څومره شوم چې یو چاوجوش مې په دې نامه باندې کېښوده، دا بیماري د لاسه دا به لکه یو چای چې جوشوي، دا دومره بې حرارت وکړي. بیماري کوم زما په دې بدن کې پیدا شوې ده او الله پاک یعنې خدای دې ناراض نه شي. په هر حال شکر، زه د شپې یو ثانیه خوب کوی نه شم. دا دردونه دا ټول دا دومره په دې ګردو مې په دې خېټې مې دومره لکه غوټې غونډارې غوندې. پخوا به مې هم یو ګزاره کوله، خو لیکن اوس چې دی دغه بیماري را باندې زښته زیات بوج اچولی دی چې یو قدم وهم نور ساه مې او مری مې نور بندېږي، تکلیفونه مې ډېر زیاته ده. هغه افغانو چې په خارج کې اوسیږي، د عطا ولفیر فاونډیشن سره کومک کړو چې روژې مبارکه میاشت ده او د رفیع سره والا داسې یو فقیره کورنۍ ته د روژې مبارکې میاشت هغه مواد ورته ټول واخله. نو د دې نه نور څوک مستحق نشته، د دې نه نور څوک بیچاره نشته. ته نه وکړو. خو قدرمنو افغانانو، تاسو ته هم زه غږ کوم، راځئ د روژې مبارکه میاشت ته تاسو هم د داسې بېوزلې فقیرې کورنۍ دپاره مرسته واستوئ او د دې کورنۍ داسې نور بیچاره دي افغانان دي او خپلې مرستې جاري ساتئ د عطا ولفیر فاونډیشن سره. نو زموږ هغه افغان ورور چې په خارج کې اوسیږي، هغې مرسته راستولې وه د داسې کورنۍ دپاره او هغه کورنۍ دا د دې ته هم ورکړله، په شفاف ډول به دې کورنۍ ته تسلیمیږي. د دې دپاره هم دغه مواد راواخیسته دفعتاً چې د روژې مبارکه میاشت پکې تېره کړي، چې د دې نه مختلف مواد موږ دې ته راخیستي، حتی روح حفظي پورې تر هر څه پورې موږ راخیستي دي. الله دې پرده وکړي او په ورځ د حشرګاه کې د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دوی په صفونو کې وشماره، دوی چې مونږ سره کړي دي، چې الله ورسره کومکي او مدد وکړي، آخرت یې ښایسته کړي او د هغه چې د کلمې زمونږ سخت منزل زمونږ په مخ کې د چول بندر د زنکدن د صراط د عذابونه د قبر دي. سوال خدای هغه ورته اساني کړي، الله چې هغه ځای جنت الفردوس چې بهترین د جنتونو ده، خدای پاک هغه ځای ورته ګلستان کې او خدای پاک لایق د دیدار وکړي او خدای د شفاعت د جناب حضرت رسول کریم مونږ او تاسې ټول په نوا کې الله په ایمان خوشحال کړي، الله چې لایق د دیدار وګرځوي. مونږ شپه ورځ چې دغه تلاوت د قرآن عظیم شان کوو، زمونږ د دعاګویي نه دوی نه هېرېږي، الله دې ورسره ښه وکړي. الله دې عطا ولفیر فاونډیشن سره یو ځای شي تر څو پورې داسې ناچاره فقیرې کورنۍ ته ستاسې مرستې په شفاف ډول تسلیم کړي. د واټساپ او د وایبرو د ایمو شمېرې دي 0039 88 160 خو د ستاسو د مرستو په هیله تر بلې خپرونې په درانه حضور کې حاضرېږم. د خدای په امان.